د یو خواته ټوپک اخیستی دي بله خواته حکمراني کوي او اوس دی پوهېږي خپل وطن یې پوهېږي خپل معدنیات یې پوهېږي خپل کار یې پوهېږي د ازادۍ جنګ کوي خپل حق غواړي د ده کار لیکن زموږ پښتون په کار دی چې د خپل حق دپاره راپورته سي لیکن نن دی د ده مشرانو ته د بلوچ کوم بی ال اے د بلوچستان لیبریشن آرمي د دوی مشران که هغه د ملکه د باندې ناست دي که په ملک کې دننه ناست دي د دې جلسې په توسط دوی ته دا وایو چې دا څه وخت دا دوه درې کاله څخه دوی تجاوز کوي هو د خپل د ازادۍ د خودمختارۍ د خپل حقوق جنګ د ده خپل کار تاکي موږ نه رکاوټ جوړ سوي نه جوړېږو لیکن که دوی تجاوز کوي دی راځي د پښتانه په وطن کې دی د پښتانه په غرو کې سیوه اوس راغلی دی تر سیوی و تر ناهي و تر هغې تر وزارته پورې تر دوکۍ پورې کوټې پورې او دی دلته د پښتنو پر ټرکانو پر کویلو مزدوران اغوا کوي پښتانه وزني یې ټرکان ته اور ورچوي او بیا بله خواته د دې د تحفظ دپاره د دې وطن دپاره د غرو پر سرو باندې د اف سی چوکانې دي او په دغه چوکیانو کې اف سی سره له ډېرو زورورو کیمرو ناست دي څار کوي چې بی ال اے به راوځي یا به ټي ټي پي راوځي بد به عوام ته به بد رسوي عوام ته به تکلیف رسوي عوام به اغوا کوي پښتانه به اغوا کوي ټرکان به سځي دوی په دا کیلو کې ناست دي لیکن دا زحمت نه کوي چې وراکښته سي داخل ونیسي په دا لنډو شپو کې د دوی وارداتونه ډېر زیات شول نن اوس هم د زرغونه تر شا په دا غرو کې د پښتنو ځوانانو لاشونه پراته دي پوسټونه پر وچ سوي دي هغوی خو پر موبایل باندې نه راځي بوی به کړي وي مرغان به خوړلي وي لوان به خوړلي وي دغه لار نه ورته کړي چې خپلوان یې ورسي یا پکې وګرځي یا یې راډیو شخې کړي په سند کې ستا دغه حالت دی بله خواته زموږ په وطن کې بیا یو شی پیدا کړی دی چې د ټي ټي پي له لارې زما او ستا په وطن کې یو ډېر بد حالت را روان دی بلوچ وطن په حالات جنګ کې دی نن ستا و بچیانو ته هم په غاړه ټوپک ورکوي او ورسره د نشې مواد ورکوي او 6,000 اووه زره د میاشتې ورکوي یو بېروزګاره ځوان چې روزګار نسته ډوډۍ نسته نوکري نسته نو لازمن به دی ځي په دې کې به برتي کېږي او چې برتي شوي دی دا په موبایل کې له ما سره د دې ویډیو پرتې دي چې کم سے کم 15-20 لاشونه دلته پراته دي د پښتنو او څوک چې فوټوګرافي کوي هغه هم داسې پښه ورنږدې کړي هغه وایي چې دا هم دلته مردار شوی دی نن ستا د قوم دغه حال دی سرکار پر دې ټولو شانو سترګې پټې کړې دي په کلاسي پلاک کې چې موږ د دې شان ډېر سخت مخالف یو که په کلاسي پلاک کې په ژوب کې دا بوټی وکري دا ګل چې کوي دا بي سي او اف سي او پولیس ورسي دا ورې وي لیکن په ګلستان کې چې ورځ یو فاتحه ته روانو نو اوره هم راکښتو داسې اور باران هم وي دا وطن چې مول دی دا سره وشنه ګلان نو هغه ملګري ته مور ما زړه مې غواړي چې په دا ګلان کې یو تصویر واخلم او پر میډیا یې ورکړم چې زه لاړم یورپ ته سویټزرلنډ ته ورسېدم نن ستا په وطن کې د پولیس له تاڼې څخه شیشه او 400 هیروین او پلانه او هغه خلک ډیلران چې دوی خپله ماهانه بته چې اخلي دا په څو کورونه په دا کلاسفلا کې ما په ونړول نو ته دا وخت په ډېر بد حالت کې ته په ډېر ستړي حالت کې پر تا لار بنده ده پر تا چمن کې څه شي چمن کې دا دی چې زموږ پښتون افغان ورور د کرښې په هغه خوا او په دې خوا یو قوم پروت یو ژبه ده
یوې رشتې دي 40 کاله 45 کاله چې په افغانستان کې غوبل جوړ کړي د دنیا مست هغه هاتیان اوس پلان چې راغی دا د افغانستان کې د دنیا هغه ناروا اسلحې استعمال کې او د زموږ د قام په بچیانو پر اوږو یې کلاشینکوفونه او راکټان کېښول 40 کاله موږ د پښتنو د سرونه ربل نن په افغانستان کې هر څوک چې راغلی د هر چا یو شی جوړ کړی دی موږ غواړو چې په افغانستان کې هم موږ غواړو چې د افغانستان سره یو ښه د ورورګلوۍ تعلقات موږ غواړو چې د افغانستان سره په ډېره ازادي سره ټریډ وشي کاروبار وشي بزنس وشي تجارت وشي چې زموږ د دې خوا ځوانان هم پر روزګار وي له هغه خوا هم پښتانه افغانان پر روزګار دا ښه همسایګانو د ښه وروڼو په طریقه یو ښه ژوند سره وي لیکن دا قراره ته نه پرېږدي دا قراره ته نه پرېږدي فلحاله خو یو حالت جوړ دی لیکن دا درته وایم چې افغانستان یو بیا خرابوي افغانستان یو بیا خرابوي نو د دې لپاره زه ټول پښتانه ته د دې پارټۍ د سټیج دا خواست کوم و ټولو پښتنو ته چې مه کوئ ته راسئ موږ سره جرګه سو موږ سره مرکه سو موږ سره کښېنو د دې وطن غم وخورو د دې راتلونکي نسلو د یو ښه ژوند لپاره یو سرونه سره نږدې کړو او داسې فیصلې وکړو چې دا پښتانه کې اتحاد اتفاق او ښه ژوند راشي نور موږ نسو برداشتولی ده او یو وار بیا و دوی ته دا وایم دا قوتو ته چې زموږ وطن د نه راخرابوي زموږ وطن د نه راخرابوي زموږ په وطن کې کوم معدنیات دي دا د دې پښتانه قام حق دی او دا بیا بله ده چې اوس امریکې پر دې ټینګ کړي دي چې ستا په وطن کې یعنې پاکستان ته وایي چې ستا په ملک کې بیا هغه ملک کې الله پاک هغه دولتونو ما او تا ته په برخه راکړي دي نن زما او ستا غرونه موږ د چا محتاج نه یو الله پاک موږ یو غني قوم پیدا کړی یو لیکن خپل عقل خپلې ناپوهۍ او خپلې بې اتفاقۍ نن تر دې حاله را رسولي یو چې کومه ورځ دغه ګیټ خلاص وي تر اختر یو 2-3 شپې مخکې نو د هغه ولس هغه هجوم هغه سیلاب چې په کومه منډه له هغه خوا او له دې خوا دا څه ژوند دی دا کم ژوند دی دا د سیالانو ژوند نه دی دا د یو غیرتمند قوم ژوند نه دی او که تاسې وایاست بس دغه د بېغیرتۍ ژوند مې خوښ دی پر دغه یې به پرېږداستئ بسم الله لیکن موږ یې نه منو مشر یې نه مني مشر په اسمبلۍ کې د ده کردار پای کړ سه ولې چې د کردار والا غږېدلی شي په چا کې چې یو کمزوري وه هغه نشي غږېدی هغه خو اسمبلۍ پرېږده په کلي کې نشي غږېدی لیکن چې د ګرد پاکستان پارلیمنټ دی په هغه کې غږاو په یو ډېر صفا کردار باندې تا هلته غږا کولی شي نو دا درته وایو چې عزیزانو وطن را بربادوي وطن را لوټي اف سی کیمرې لګولي دي پر هر غرو پر سرو ناست دي زما او ستا وطن زما او ستا پلازو زما او ستا کورو زما او ستا معدنیات و دې ته و ټرکانو ته و کولو ته په دا کیمرو کې ګرځي ګوري او بیا خلک راکښته کړي له غره بیا اور اچوي بیا له خلک له ځان سره سړي وړي دا ګرد دوی د تماشې دپاره ورته ناست دي او زما او ستا وطن دا نسبت را خرابوي او دلته دوی غواړي برتي کوي دی د افغانستان د خرابولو دپاره دغه بېروزګاره ځوانان دغسې لښکرې جوړوي لکه زما او ستا په وطن کې ګرځي دا ګرد په انګریزي کې دا ګرد د دوی پراکسیز دي دا ګرد د دوی زېږولي دي جوړ کړي دي تیار کړي دي د سرو د شنو ګلانو اختیار یې ورکړی دی چې غره یې خپل رس ګوټوي خپلې اصلې اخوي خپل ګاډیان یې اخوي او دا به یو ورځ استعمالوي ستا په ضد به استعمالوي موږ سرکار ته دا وایو چې موږ یو ښه ملک غواړو موږ په دې ښه ملک کې ښه ژوند تېرول غواړو زموږ په خپل وطن کې د خپل وسایل پر خپلو وړو حق حاکمیت غواړو خپل وسایل غواړو خپل بچیان ته ښه ډوډۍ او ښه ژوند جوړول غواړو
لیکن دی ودې ته موږ نه پرېږدي. نو هغه ځای ته مدنه نه دروي چې اوس یو BLA نشي سمبالولی. بیا که دا بېروزګاره پښتون دوی وایي تنګ آمد بجنګ آمد، دا بېروزګاره لوږي پښتانه ځوانان که بیا دا عمل شروع کړي لکه نن چې بلوچ د خپل کام دپاره کوي، بیا به د دې کنټرول کول ډېر ورته ګران شي. موږ ملک غواړو، موږ په دې ملک کې اوسېدل غواړو د سیال په توګه، د مزدور په توګه نه، د غلام په توګه نه، د سیال په توګه موږ په دې ملک کې د څلورم ورور په حیثیت اوسېدل غواړو. که دا حیثیت موږ تسلیموي، دا حیثیت موږ ته میلاوږي، ټیک، که نو موږ هم مجبور یو، موږ هم مجبور یو چې کومه لار بلوچ په مخ اخیستې ده و دې ته به نه مجبوره کوي چې موږ هم پر هغه لار په مخ ووځو. نو اتفاق وکړو، یو کړو به او دغه د اپس کم بدۍ بدمرغۍ ستړي چې په خپله په د اختر په ټایم کې دلته په خپلو کورو کې د تربرونه د اکا زامن ګولۍ په نه چلوي، برداشت ختم شوی دی، اصلا ډېره ده. د شپې سګرټۍ ورته ووایي او سهار مشینان ډک ورسره پراته دي پر خپلې رسم کې، یو خوا ته موږ لوبې کوو، بله خوا چې سیوره وکړو، پنځه نورې مسلې راته پیدا کوي. نو برداشت وکړو، بل ته موږ څومره برداشت کوو، پنجابي ته کوو، بلوچ ته کوو، بل ته کوو، و د خپل تربرته ولې برداشت نه کوو؟ پکار ده چې موږ د خپل تربرته په ځان کې د برداشت ماده پیدا کړو. په خشم یو، په خشم یو، خشم بل ځای نه باسو، خشم راوړو په خپل کلي کې په خپل تربره باسو. دا کار پرېږدي، دا کار پرېږدي، په ځان کې برداشت پیدا کړي. نو ګرمي ده، په دا ګرمي کې دا د دې ښه ګواهي ورکوي چې په دا ګرمي کې نن زموږ ولس، زموږ ځوانان، زموږ سپین ږیري د مشرانو خبرو ته ناست دي، نو پر وطن یو سخته ده. راسئ سره یو سو، اتفاق سو او د خپل وطن د جوړولو لپاره خپل جدوجهد وکړو. انشاءالله چې قام اراده وکړه، بیا به موږ هغه اهداف د خپل وطن د راتلونکي نسلو لپاره یو ښه ژوند انشاءالله الله پاک به زموږ په قسمت کوي. نو ستاسې کور ودان، ډېره مننه. و آخر دعوانا الحمدلله.